بسم الله الرحمن الرحیم. اثبات فعل مضارع معروف یبیع و یبیعان تاخر حرکت یا بقاعده هشتم بما قبل رفتا. په تیر سبق کې علامه صاحب د باع یبیع گردان او دارنګي د دې باب په اسم ظرف او اسم مفعول کې فرق ذکر ک او ورسره د فعل ماضی معلوم او د مجهول گردانونه او د صيغو تعلیلات ذکر شول. اوس د دې زینا علامه صاحب گردانونه او تعلیلات د مضارع ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمای اثبات فعل مضارع معروف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نو واخله تر روان امر حاضر معروف پورې 15 خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د فعل مضارع معلوم گردان او د صيغو تعلیلات. دوهم نمبر خبره د فعل مضارع مجهول گردان او د صيغو تعلیلات. دریم نمبر خبره د نفی تاکید بلن گردان او د صيغو تعلیلات. څلورم نمبر خبره د نفی جحد بلم معلوم او مجهول گردانونه او د صيغو تعلیلات. او پنځم نمبر خبره د لام تاکید بانون ثقيله او خفيفه گردانونه او د صيغو تعلیلات. نو نننه سبق مشتمل په دې 15 خبرو باندې دی. اول نمبر خبره د فعل مضارع معلوم گردان او د صيغو تعلیلات. دا اول نمبر خبر علامه صاحب په دې بار سره ذکر کوي اثبات فعل مضارع معروف يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعون تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعن ابيع نبيع. او تعلیلات علامه صاحب فرمای چې د دې باع يبيع مضارع معلوم په اصل کې يبيع ده. مضارع معلوم اصل کې څنګه راځي؟ يبيع اصل کې يبيع. په دې ټول گردان د مضارع معلوم کې اتم نمبر قانون لګیدل. دا اتم نمبر قانون د وجنه د یا حرکت چې کسره ده دا ما قبل تنقل کړي شوی. چا د نقل کړي شوی ده؟ ما قبل باتا چې ساکن ده. نو د یبيعون څه جوړ شو؟ یا بی په ټولو صيغو کې هم دا قانون لګیدل. بیا دو صيغو کې په څو صيغو کې؟ دوا. په صيغه د جمع مؤنث غائب چې يبيعن ده او په صيغه د جمع مؤنث حاضر چې څه شي ده تبعنا. په دې دوه صيغو کې بیا د غیا د اجتماع ساکنین د وجنه حذف شوی. د چا د وجنه حذف شوی؟ اجتماع ساکنین. چې د دې یا اجتماع راضی د عین سره چې لام کریمه ده یام ساکن ده او عین ده هم څه شی ده؟ ساکن ده. چې ساکن ده اجتماع ساکنین داغه نو د اجتماع ساکنین د وجنه یا څه شولا؟ حذف کړی شولا. ګوي ورته اس داول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اثبات فعل مضارع معروف يبيع ويبيعان تاخر تر اخر پورې گردانو کا پرې نه دی ګوره. حرکت یا بقاعده هشتم حرکت دیا دا تم نمبر قانون د وجنه بما قبل رفتا ما قبل تر لاړه ما قبل تور کړی شولا. ما قبل د یا څه شی ده؟ بعد د یعنی اصل کې دا يبيع يبيع ده. په يبيع کې د یا حرکت ما قبل بعد ورکړل شو. ويا د يبيعنا وتبعنا خدا قانون په دې ټولي صيغو کې لګیدل د مضارع معلوم. بیا دو صيغو کې څه څه شوی درته وای ويا در يبيعنا وتبعنا او یا په يبيعنا وتبعنا په دې دوه صيغو کې به التقاء ساکنین ساکت شوه. د وجه د التقاء ساکنین او اجتماع ساکنین د وجه نه حذف شو. مضارع مجهول يباع يباعان. دوام نمبر خبره څه شوه؟ د مضارع مجهول گردان او د صيغو تعلیلات. نو دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره مضارع مجهول يباع يباعان گردان آسان ده. يباع يباعان يباعون تباع تباعان يباعن تباع تباعان تباعون تباعين تباعن تباعن وباعوا نباعوا. د صيغو تعلیلات علامه صاحب فرمایي چې وای دا د دې باب د دې مضارع مجهول په صيغو کې تعلیلات په شان او په طریقې د یقالو شوي دي. د چا شوي دي؟ د یقالو یقا
لاندې یعنی د دې یباع یباعان په دې ټولو صيغو د مضارع مجهول کې اتم نمبر قانون لګیدل. څوم نمبر قانون لګیدل؟ اتم نمبر. د اتم نمبر قانون د وجنا چې هلته دوهم جز دی په قانون کې. د اتم نمبر قانون د دوهم جز د وجنا د دیا حرکت ما قبل با ته نقل کړی شو بیا دغه یا 50 سره بدله شوله په الف سره. 50 سره بدله کړی شو په الف سره. یباع اصل کې یبیعو دی. اصل کې څنګه دی؟ یبیعو. نو د دیا حرکت چې فتحه ده د یقال یباع یا د یقول یبیع قانون د دوهم جز د وجنا ما قبل با ته نقل کړی شو دا فتحه بیا دغه یا چې دا 50 سره بدل شو په الف سره. نو څه جوړ شو د یبیعونه یباع. بیا دغه الف چې د په دوه صيغو کې د اجتماع ساکنین دو وجنه غورځيږي په جمع مؤنث غائب او په جمع مؤنث حاضر. په یبان او تبان په دې دوه صيغو کې د غالب د اجتماع ساکنین د وجنه غورځيږي. الف هم ساکن دی ورسته عین هم ساکن دی چې لام کریمه ده. نو اجتماع ساکنین د وجنه الف څه شو؟ حذف شو. ګورې ورته چې د الف مد ده. الف مد ده. نو دا دوم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي مضارع مجهول یباع یباعان تاخر تر اخره پورې گردان او د صيغو تعلیلات بر قیاس یقال یقالان په طریقې د یقال یقالان دي تاخر تر اخره پورې الته چې څه رقم گردان او څه رقم په صيغو کې تعلیلات چې یو مقه شانتي دلتم دي په مقه طریقې دلتم کې. نفي تاکید بلند. دریم نمبر خبره څه شوه؟ د نفي تاکید بلند د معلوم او مجهول گردان او د صيغو تعلیلات. گردانونه آسان دي. لن يبيع لن يبيع مقه مضارع د لن ناسبه په داخل کا د لن ناسبه د وجنه د 15 صيغو اخر کې نسب راځي او د صيغو نون رابع غورځيږي او د صيغو کې عمل نه کوي. لن يبيع لن يبيع لن يبيع لن تبيع لن تبيع لن يبيعن لن تبيع لن تبيع لن تبيع لن تبيعي لن تبيع لن تبيعن لن ابيع لن نبيع او مجهول لن يباع لن يباع لن يباع لن تباع لن تباع لن يباع لن تباع لن تباع لن تباع لن تباعي لن تباع لن تباع لن اباع لن نباع. او تعلیلات د دې د مضارع معلوم او مجهول کې چې کم تعلیلات شي وو کم قوانین لګیدلی وو همغه تعلیلات دلته هم کیږي همغه قوانین دلته هم لګیږي همغه قوانین پکې جاری شوي دي همغه قوانین پکې لګیدلی دي دغه نه علاوه کم بل نوې قانون پدې کې نه دی لګیدلی. څه مې ویلې په مضارع معلوم او په مضارع مجهول کې چې کم تعلیلات شوي وو همغه تعلیلات دي دغه نه علاوه کم بل نوې تعلیل او قانون پکې نه دی لګیدلی. ګورې نه فی تاکید بل لن یبیع تاخر تر اخره پورې لن یباع تاخر تغییر جدید ندارد بل کم نوې تغییر نه لري. څه نوې تغییر نه لري یعنی کم نوې تغییر او تبدیل پکې نه دی راغلی کم نوې قانون پکې نه دی لګېدلی کم قوانین چې هلته لګېدلي په مضارع معلوم او مجهول کې همغه لګېدلي دلته. نفي جحد بلم در فعل مضارع لم يبيع لم يبيعا. څلورم نمبر خبره څه شوه؟ د نفي جحد بلم معلوم او د مجهول گردان. څلورم نمبر خبره علامه صاحب دلته ذکر کوي په دې عبارت سره نفي جحد بلم در فعل مضارع لم يبيع لم يبيعا گردانونه آسان دي. لم يبيع لم يبيع لم يبيع لم تبيع لم تبيع لم يبيعن لم تبيع لم تبيع لم تبيع لم تبيعي لم تبيع لم تبيعن لم أبيع لم نبيع. لا مضارع مجهول گردانه لم يباع لم يباع لم يباع لم تباع لم تباع لم يباعن لم تباع لم تباع لم تباع لم تباعي لم تباع لم تباعن لم أباع لم نو باع. صحیح. او تعلیلات علامه صاحب فرمایي د نفي جحد بلم د معلوم په 15 صيغو کې په څو صيغو کې 15 چې کومې کې صيغې دي لم يبيع لم تبع لم تبع لم ابيع لم نبيع په دې 15 صيغو کې د اجتماع ساکنین د وجنه یا حذف شوی دا. څه حذف شوی؟ یا مضارع معلوم کې په 15 صيغو کې په لم يبيع لم تبع لم تبع لم ابيع لم نبيع په دې 15 صيغو کې د اجتماع ساکنین د وجنه چې حذف شوی یا دې نه علاوه کم نه
تغییر او تبدیل پکې بل نه دی راغلی هماغه قوانین پکې جاری شوي دي کوم چې په مضارع معلوم کې او په نفي جحد مجهول کې په همدغه 5 صيغو کې لم يباع لم تباع لم تباع لم اباع لم نباع په دې 5 صيغو کې د اجتماع ساکنین د وجې نه چې حذف شوی عارف د دې نه علاوه کمبل نوې تغییر او تبدیل پکې نه دی راغلی د دې نه علاوه کمبل قانون پکې نه دی جاری شوی کوم قوانین چې مضارع کې جاری شوی کوم تغییرات چرته شوی مقدي ګوره ورته څلورم نمبر خبره نه فجات بلم در فعل مضارع مضارع لم يبيع لم يبيع تا آخر لم يباع لم يباع در لم يبيع ولم تباع فلم يبيع او فلم تباع لم يبيع جحد معلوم او لم تباع او لم يباع جحد مجهول یا در معروف یا په نفي جحد معلوم کې و الف او الف در مجهول په نفي جحد مجهول کې با اجتماع ساکنین افتاده د اجتماع ساکنین د وجنه حذف شوی در دیگر صيغ او په نورو صيغو کې غیر ما وقع فی المضارع علاوه دا تعلیلاتونه چې په مضارع کې واقع شوی دي تغییر نشوده بل تغییر پکې نه دی شوی بلکم تغییر یا تغییر پکې نه دی واقع شوی نه دی شوی لام تاکید بنونی ثقيله در فعل مستقبل معروف پنځمه اخرنۍ نمبر خبره څه د لام تاکید بنونی ثقيله او خفيفه گردانونه او د صيغو تعلیلات گردانونه اسانه دي گردانونه څه شي دي لا يبيع معلوم لا يبيعن لا يبيعن لا يبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا يبيع نان لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعن لتبيعن 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 لأبيعن لنبيعن عندك شان مجهول مدي ليباعن ليباعن إلى آخره أو ده خفيفة جردان ليبيعن ليبيعن لتبيعن 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 لأبيعن لنبيعن سيش أو مجهول ليباع عن لتباع عن أو تعليلات واي تعليلات همق تعلیلات دي چې کم په څه کې شي په مضارع معلوم او په مضارع ګوره ورته دا پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې بار سره لام تاکید باندې نيسه کې در فعل مستقبل معروف لا يبيعن تاخر گردان میں حکم مجهول لا يباعن آسان ده تاخر وهم چونین هم د قشان گردانونه د نون خفيفه وهم چونین خفيفه هم د قشانتی نونی خفیفه هم ده هم دا شان څنګه ده نونی یعنی هم دا شان د نونی خفیفه گردانونه هم دي او هم د قشان تعلیلات هم پکې شوي دي څه پکې نشته نن سبق مشتمل په څو خبرو و په 15 خبرو باندې اول نمبر خبره د فعل مضارع معلوم گردان او د صيغو تعلیلات دوهم نمبر خبره د فعل مضارع مجهول گردان او د صيغو تعلیلات دریم نمبر خبره د نفي تاکید بلن معلوم او مجهول گردان د صيغو تعلیلات څلورم نمبر خبره د نفي جحد بلم معلوم او مجهول گردان او د صيغو تعلیلات پنځم نمبر خبره د لام تاکید بنون ثقيله او خفيفه گردانون او د صيغو تعلیلات